د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ په یو شمېر ولایتونو او دولتي ادارو کې نوي مسؤلین ټاکل شوي دي. د نوموړي په وینا د کورنیو چارو وزارت پخوانی اداري مرستیال رحمت الله نجیب د بدخشان والي او د سرپل پخوانی والي احمد شاه دیندوس د بدخشان امنیه قماندان ټاکل شوي دي. همداراز د ټولګټو وزارت د سړکونو د ساتنې او مراقبت پخوانی مرستیال عبدالجبار معاون د کورنیو چارو وزارت د اداري مرستیال او د بدخشان پخوانی والي محمد اسماعیل غزنوي د ټولګټو وزارت د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال په توګه ټاکل شوي دي. مجاهد زیاتوي د لغمان پخوانی والي بختیار معاذ د سرپل والي او د بدخشان پخوانی امنیه قماندان عبدالبصیر مظهري د قندهار د ټولګټو چارو رئیس په توګه ګمارل شوي دي. د امریکا پر ایران د خپل تاریخ تر ټولو سخت اقتصادي فشارونه لګولي او ایران وایي د امریکا له اقتصادي ترهګرۍ سره مقابلې ته چمتو دی. د امریکا د جګړې وزیر ویلي که اړتیاوي له پوځي انتخاب څخه به هم کار واخیستل شي. بلخوا د ایران د پوځ لوی درسیز ویلي دوی تر راتلونکو 10 نسلونو پورې له امریکا سره د جګړې ته چمتو دي. واشنګټن د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړی، خو چین ویلي چې دې خبرداري ته اهمیت نه ورکوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي امریکا او اسرائیل له دوستۍ څخه د اختلاف او تفریقې د رامنځته کولو لپاره ګټه اخلي او هڅه کوي چې د هیواد له داخلي وضعیت څخه ناوړه استفاده وکړي. مسعود پزشکیان زیاته کړې ټول باید لاسونه سره ورکړو او د یووالي او انسجام له لارې د خلکو ستونزو ته د رسیدنې او د وضعیت د ښه کېدو لپاره هڅې وکړو. باید ما بتونیم به درد مردم برسیم، به مشکلات مردم برسیم، مستقل از هر سلیقه و باور و دین و قومیت و جنسیتی که هست. به دنبال اینیم که وحدت و انسجام رو در کشورمون حفظ کنیم، از حرفایی که و یا رفتارهایی که ممکنه تفرقه ایجاد بکنه پرهیز بکنیم، چون الان دشمن به دنبال اینه که ما با هم دیگه دعوا کنیم، با هم اختلاف کنیم و نباید این کار رو بکنیم. په همدې حال کې د امریکا د جګړې وزیر پیټ هګست وایي که ایران د امریکا پر وړاندې کوم اقدام وکړي واشنګټن به د اړتیا په صورت کې پوځي بریدونه وکړي. که اړتیاوي له پوځي بریدونو به کار واخلو او دا کار به ترسره کړو. که هغوی کومه ناسمه پریکړه وکړي یا له امریکایي پوځ سره ښکېل شي موږ به هر هغه څه ترسره کړو چې اړتیا ورته وي. موږ پوهیږو چې اوسمهال اقتصادي فشار ایران ته تر ټولو زیات زیان اړولی، خو په هیڅ صورت مو د هرمز تنګي یا د ایران شاوخوا سیمو کې د پوځي بریدونو ارتقاب نه دی له میزه لرې کړی. ایران پوهیږي چې موږ د هرمز تنګي کنټرول لرو او موږ محاصره نه ماتېدونکې ده. ایران نشي کولی له دې تنګي څخه څه تیر کړي، خو موږ یې تیرولی شو. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بسنټ په یو خبري کنفرانس کې ویلي امریکا د ایران پر وړاندې د اقتصادي انزوا عملیات پیل کړي دي. بسنټ خبرداری ورکړی هر هغه بنسټ یا شرکت چې د ایران لپاره د پیسو په سپینولو کې مرسته وکړي د امریکا د ډالرو پر بنسټ له مالي نظام څخه به ویستل شي. نوموړي ویلي ایران اوس دوه انتخاب لري، یا بشپړه نړیواله انزوا او کمزوری اقتصاد ومني او یا د عادي وضعیت او نړیوال اقتصاد ته د بیرته ورګرځېدو لاره غوره کړي. Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented د یو تاریخي کمپاین پیل و چې له خپلو متحدینو سره مو په ګډه د دښمن د سنګرونو د په نښه کولو او له هغو څخه د دښمن د شړلو لپاره پیل کړل چې په دریو هیوادونو کې هم سنګرونه شامل و. نن هم په همدې روحیه موږ د ایران پر نړیوال مالي اړیکو پراخ اقتصادي بریدونه پیل کوو. ایران اوس له یو ډیر روښانه انتخاب سره مخ دی او یوازې دوه لارې ورته پاتې دي: بشپړه نړیواله انزوا او د بقا اقتصاد، یا بیرته عادي حالت ته د ستنېدو او د نړیوال اقتصاد د بیا یوځای کېدو فرصت.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اقتصاد وزیر سید علي مدني زاده وایي هیواد یې د امریکا د نویو بندیزونو پر وړاندې د مقابلې لپاره چمتووالی لري او واشنګټن به د ایران د اقتصاد په کمزوري کولو کې بریالی نشي. نوموړي ویلي امریکایي بندیزونه د ایران لپاره نوې خبره نه ده او هیواد یې تر دې مخکې هم له ورته فشارونو سره مقابله کړې ده. مدني زاده مني چې جګړې د ایران پر فولادو او اقتصاد اغیز کړی خو وایي زیانمنې برخې بیرته رغول شوي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي وایي هیواد یې د امریکا له اقتصادي فشارونو او ګواښونو نه ویریږي او د واشنګټن اقدامات تر دې دمه ناکام شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لومړی سیاسي مرستیال شعیب بریالی د اسلامي هیوادونو په چارو کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال انیس ماتا سره لیدلي او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې کړي. انیس ماتا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان چارواکو له لوري د نړیوالو ژمنو د عملي کولو او افغانستان د نړیوالې ټولنې د یوه غړي په توګه د بیا ادغام لپاره د روانو هڅو د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان ډیپلوماسي له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا پر لور. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت لومړي سیاسي رئیس شعیب بریالی د اسلامي هیوادونو په چارو کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال وزیر انیس ماتا سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د تعامل په تړاو پر یو شمېر مسایلو خبرې کړي دي. انیس ماتا په خپله ایکس پاڼه کې په خپاره کړي مطلب کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو له لوري د نړیوالو ژمنو د عملي کولو په برخه کې د هڅو په پرمختګ کې هم خبرې شوي دي. یگانه و بهترین گزینه برای ادغام دوباره و پیشرفت در تعاملات سیاسی میان کشور اسلامی افغانستان و جامعه جهانی نشستها، دیدارها و گفتگوهای خوب مقامات ارشد امارت اسلامی افغانستان با نماینده های کشورهای مختلف منطقه و جهان می باشد. د نوموړي پر وینا د دغه خبرو اترو له مهمو موضوعاتو څخه یو هم د دې لپاره د زمینې برابرولو هڅې وې چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې د یوه غړي په توګه یوځای شي. دا لیدنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان اسلامي امارت په وروستیو کلونو کې له سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او تل یې له نړیوالې ټولنې سره د ګډو ګټو او د افغانستان د ملي حاکمیت د درناوي پر بنسټ د تعامل غوښتنه کړې ده. له بلې خوا اندونیزیا هم د اسلامي نړۍ د یوه بانفوذه هیواد په توګه په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان اړوند مسایلو د حل لپاره د خبرو اترو او تعامل پر اهمیت ټینګار کړی دی. امارت اسلامی افغانستان میتواند با دیپلماسی نرم، شفافیت، مشارکت سیاسی گسترده دیدگاه جهانیان را تغییر بدهد و زمینه رسمیت شناسی بیشتر و همچنان تعاملات سیاسی و اقتصادی را با سایر کشورها فراهم نماید. که څه هم تر اوسه په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بشپړ ادغام بهیر له یو شمېر سیاسي او ډیپلوماټیکو ننګونو سره مخ دی، خو له اسلامي هیوادونو سره د افغان چارواکو د لیدونو دوام ښایي د سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لپاره د هڅو څرګندونه وکړي. د دغه بهیر د پرمختګ کچه به تر ډیره د کابل د تعامل څرنګوالي له نړیوالې ټولنې سره او همدارنګه د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو له دریځ سره تړاو ولري. د مزار شریف ښار په مرکز کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په نوم منصوب روضې د بیارغونې او ترمیم چارې د 40 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. چارواکي وایي دغه پروژه د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په لارښوونه پیل شوی او لګښت یو افغان سوداګر ورکوي. په مزار شریف ښار کې د حضرت علي په نوم منصوبه روضه چې د کبود جومات او سخي زیارت په نومونو هم مشهوره ده د افغانستان له مهمو تاریخي لرغونو او مذهبي اثارو څخه ګڼل کیږي. دا مهم تاریخي اثر د 1404 لمریز کال د لاړم میاشتې په 12مه نیټه د 4.3 درجې زلزلې له امله زیانمن شوی و. اوس په بلخ کې سیمه ییز مسؤلین وایي چې د دې تاریخي او مذهبي ځای د بیارغونې او ترمیم چارې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په لارښوونه پیل شوي دي. د یاد پروژې لګښت 40 میلیون افغانۍ اټکل شوی چې د یوه افغان سوداګر لخوا ورکول کیږي. د مسؤلینو پر وینا د دې پروژې موخه د وضعیت ښه کول، د زیانمنو برخو ساتنه او ترمیم او د دې تاریخي او مذهبي ودانۍ د لا خرابېدو او له منځه تلو مخنیوی دی. دا چې بیا زلزله وسوه، د زلزلې په وجه باندې د روضې مبارکې د عابده یو څه متاثره سوه. نن بیا د موږ او تاسې شاهدان یو چې خلیفه صاحب محترم
په خپله خاصه ځانګړې پاملرنه سره به دې ته توجه وکړه. د دې په ترمیم باندې تقریبا تر 40 میلیونه افغانیو پورې مصارف راځي. دا مصارف د برکرزي ګروپ له طرف نه پرداخت کیږي او په دې سره د روزي هغه چارې او هغه کړنې چې په زلزله کې سره خرابې شوې وي دا به ټولې په اساسي شکل باندې رغول کېږي. په مزار شریف ښار کې د حضرت علي په نوم منسوبه روضه د دې ښار له مشهورو تاریخي او مذهبي ځایونو څخه ده چې هر کال د زرګونو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو کوربه وي. په بلخ کې سیمه ییز مسؤلین ډاډ ورکوي چې د دې ځای د بیا رغونې ترڅنګ په دغه ولایت کې د نورو تاریخي او لرغونو سیمو د بیا رغونې او ترمیم هڅې هم دوام لري. چون که یک تاریخ مهمی در سطح افغانستان بوده که امرای ما شما در این بخش تلاش کردن. حال امروز شروع میشه، افتتاح میشه که و کارش عملا شروع شود. در اماکن مقدسه او مساجد او منبر دا صرف د یو ډولۍ د پیدا کولو ذریعه وګرځول او حال دا دی چې ټول دین چې راغلی دی هغه د منبر د لارې څخه راغلی دی. نو زه وایم چې ظاهري اباطي ته خدای د خلکو توجه کړې ده او باطني اباطي ته هم باید توجه وشي. مسؤلین هیله څرګندوي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د حضرت علي په نوم د منسوبې روزي زیانمنې او ترمیم ته اړتیا لرونکې برخې بیرته ورغول شي او دغه تاریخي او مذهبي ودانۍ وضعیت به لا ښه شي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.